درنو لیدونکو السلام علیکم. څېړنې وایي پاکستانی طالبان به تر هغې په شا نشي تر څو نظام بدل شوی نه وي. د ایری ایشا ریویو په نامه یوې مجلې پاکستانی طالبان به تر هغې په شا نشي تر څو نظام بدل نه وي. وروسته له هغې چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان 2 ورځې وړاندې په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې ګنې د افغاني طالبانو یعنې اسلامي امارت په ملاتړ د پاکستانی طالبانو یعنې ټي ټي پي ډلې سره د سولې خبرې روانې کړې دي او ممکن ژر نتیجه مثبت شي. چې وروسته بیا یادې څرګندونې د ټي ټي پي د ځینو مخکښو سرمشرانو له سخت جدي غبرګون سره مخ شوې او دا څرګندونې یې بې بنسټه وبللې چې ګنې د دوی سره د سولې خبرې جریان پیدا کوي. خو په ورته مهال ځینو نړیوالو او د پاکستان له آب و هوا څخه باخبر هیوادونو په خپلو تازه بیانونو کې ویلي دي چې ممکن پاکستانی ټي ټي پي ډله د خپلې کړي قصد څخه تیره نشي او د پاکستانی حکومت پر وړاندې خپل دریځ او مقاومت جاری وساتي. ایریویشا ریویو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ګنې د ټي ټي پي ډلې وروستیو ګواښونو ته په نظر دا ډله به د خپل کړي قصد او موخې څخه تیره نشي چې موخه یې د اوسني نظام اسلامي کېدل دي. سرچینه کاږي چې په اوس وخت کې ټي ټي پي تر بل هر وخت قوي شوي او د یو خاص پلان مطابق روانه ده او زیات امکان شته چې د ټي ټي پي ډلې په وړاندې ځینې افغان اسلامي امارت هم د یاد نظام په اسلامي کېدلو کې له ټي ټي پي ډلې سره مرسته او همکاري وکړي او پاکستان ته راسي. ایریو ایشیا ریویو زیاته کړې ده چې ټي ټي پي د پاکستانی حکومت د بد چلند له امله رامنځته شوي او په هیڅ ډله او ګوند پورې تعلق نه ساتي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.